څوک یادوي دا موږ ټولو ته پته ده دا هغه خلک یادوي کومو چې به دا پښتانه د دې جهاد دپاره راګرمول په خپله به یې څه نه کول په خپله به یې پیسه خوړه او خېټه به یې د امریکې د ډالرو نه ډکوله او دې غریبو پښتنو ته کوم چې یو ننګ او غیرت والا مجاهد او تکړه قوم دی نو د دوی د هغې غیرت د دوی د جهاد د هغې جذبې او د دوی د هغې طاقت ننګ او د دې نه به یې دا فایده اخیسته چې دوی به یې د جهاد په نوم د مذهب په نوم راپاڅول او د خپل ورور سره به یې جنګول واوره فلسفه د لیونتوب د لیوني نه دا آیت خو نه دی خو قرآن کې ما ویلی دی نو آیت نه دی لکه یو ایز ا هول یو آیت نه دی خو یو آیډیا ده کومه چې غني خان ته د قرآن نه حاصله شي نن به مونږ وایو د شیکسپیر دریم سانټ او زه یم تاثیر خان Look in thy glass and tell the face thou viewest. Now is the time that face should form another, whose fresh repair if now thou not renewest, thou dost beguile the world and bless some mother. نن به مونږ وایو د ملتي فلسفې او د دنیا دویم معلوم فلسفي انګزیمینډر چې په آیونیا کې په 610 کې پیدا شو او 1545 کې وفات شو نو د په خپل ژوند کې د تالیس نه هم زده کړه کړې وه او د ده کارنامه دا وه چې د تالیس نظریات هم بیان کړل څومره ډیر انسانان شو پیدا وایه نوم پکې یاد شو د چا نمرود یاد شو د شرک په الله او ابراهیم د توحید په رڼا بیا سپرلی راغلی ګل غوټو په ناز خندلي دي ښکاري چې سبا پې د شبنم شراب څکولي دي